Hello friends, today in this video we will learn classroom vocabulary in English and Pashto. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ vocabulary بیانوو چې درته مهم او په زړه پورې لغاتونه په اړه د کلاس اتاق یعنی د صنف د اتاق بیان کړل شي. خو دا په یاد لرئ چې زموږ وینا انګلیسي او پښتو ده چې ان شاء الله هغه ملګري چې زموږ سره شرکت کړي او نوې انګلیسي غواړي زده کړي له دغه ویډیو نه به ډېر څه زده کړي ځکه دا vocabulary په اړه د هغو اشیاو ده چې زموږ په روزمره ژوند کې بیخي زیات استعمالیږي بالخصوص په سکول کالج یا هم نورو ښوونیزو مرکزونو کې. نو له همدې وجې زه تاسو ته دا وینا کوم چې دغه لغاتونه انګلیسي په پښتو کې باید هر ملګری زده او ښه یې حافظه کې یاد کړي. خیر اوس راځو لغاتونو ته او دا هم درته وایم چې موږ په دغه ویډیو کې د هر لغت سره د هغه لغت عکس هم ایښی دی. نو ان شاء الله زه دا هیله لرم چې ډېر ښه په اسانه ډول سره به مو سر په خلاص شي. بوک ویل کېږي کتاب ته. کتاب ته په انګلیسي کې بوک BOOK. او بل زه دا هم وایم چې بعضې لغتونه به شاید ډېرو ملګرو زده وي خو دا هم وایم چې اکثر داسې لغتونه هم شته چې نه یې وي زده. نو له همدې وجې باید هر ملګری ښه په توجه سره دغه ویډیو واوري ځکه چې ګټور معلومات پکې زده کېږي. پین ویل کېږي قلم ته PEN. چیر CHAIR څوکۍ ته ویل کېږي په انګلیسي کې څوکۍ ته څه ویل کېږي چیر. ډیسک میز. تاسې ګورئ میزونه څو ډوله دي. یو هغه دی چې خوراک باندې کول کېږي او بل بیا هغه دی چې کتابونه کتابچې یا داسې نور شیان لکه قلم کمپیوټر وغیره وغیره شیان باندې ایښودل کېږي و دغسې میز ته چې کتابونه او کتابچې باندې ایښودل کېږي ډیسک ویل کېږي چې فکر مو وي DESK. ټیچر ښوونکی استاز ښوونکی یا ښوونکی یعنی که نر وي او که ښځه چې استاز وي هغه ته چې ویل کېږي ټیچر. سټوډنټ زده کوونکی یا شاګرد دا هم که ښځه وي او که نر. کلاسمیټ یا هم کلاسمیټس ټولګیوال یعنی د صنف ملګري. د صنف ملګرو ته په انګلیسي کې کلاسمیټ ویل کېږي. کلاس روم د کلاس اتاق یعنی د صنف اتاق ته په انګلیسي کې کلاس روم ویل کېږي. وال WALL دیوال ته ویل کېږي. ګورئ موږ غواړو هغه څه زده کړو چې د کلاس اتاق کې وي نو چې هر څه په دې اتاق کې وي هغه به بیانېږي که دیوال وي که فرش که کتابچې کتابونه هر څه چې وي که چوکیان وي. وینډو کړکۍ ته ویل کېږي. کړکۍ ته په انګلیسي کې وینډو ویل کېږي. او دغه لاندې چې کوم څه اوار وي یا نوي اوار چې په شي باندې ایښودل کېږي یعنی فرش دی فلور FLOOR ویل کېږي. فولډر دوسیه ته ویل کېږي. دوسیه یعنی هغه څه چې مهم شیان مهمې کتابچې یا هم ورقې پکښې ایښودل کېږي او دغه ته په انګلیسي کې فولډر. هایلایټر ځلونکی چې تورو ته ځلا روښنایي په ورکوي علامه داره کوي دغه ته په انګلیسي کې هایلایټر HIGHLIGHTER ویل کېږي. ګلوب کره د ټولې دنیا و کرې ته و دغه شکل ته و دې فورم ته څه ویل کېږي ګلوب په انګلیسي کې او په پښتو کې خو نو کره. بوکیس د کتاب صندوق یعنی هغه څه چې په دې عکس کې یې ګورئ. بورډ تخته هر رقم تخته چې وي توره سپینه هر رقم تخته یعنی تختې ته په انګلیسي کې بورډ BOARD ویل کېږي. پیپر کلیپ د کاغذ کلیپ یعنی چې د کاغذانو ټینګښت به راځي. بعضې کتابچې به مو لیدلي وي چې جوړښت یې ګرسره په دغه کلیپانو سره سوی وي یا د سر له طرفه څخه یا هم د بغل له خوا څخه. نو دغه کلیپانو ته په انګلیسي کې پیپر کلیپ ویل کېږي. پیپر کلیپس چې جمع یې کړي او پیپر کلیپ یعنی یو کلیپ. شارپینر پنسل تراش هغه پنسل چې په تراشوي د خطه لپاره چې بیا ښه خط وکاږي دې ته په انګلیسي کې شارپینر ویل کېږي. مارکر کلم ته ویل کېږي یعنی توش کلم چې موږ په پښتو کې ورته وایو او په دغه عکس کې هم معلومیږي. کرایونز رنګه قلمان یعنی هغه قلمان چې موږ یې د رسامۍ یا هم د خطه ښایسته کولو لپاره استعمالوو دغه رنګه قلمانو ته په انګلیسي کې کرایونز ویل کېږي. بیگ بستي هغه څه چې کتابونه او کتابچې پکښې اچول کېږي. نوټ بوک د یادداشت کتاب یعنی کتابچه. اریزر پنسل پاک یعنی هغه څه چې خط خرابوي په انګلیسي کې ورته اریزر ERASER ویل کېږي. پنسل قلم دا بیا هغه قلم دی چې خط یې خرابېږي. یو خو هغه قلمان دي چې خط یې نه خرابېږي هغه رنګ والا قلمان او بل هغسې قلمان دي چې خط یې خرابېږي
نو دغسې کلم ته بیا په انګلیسي کې پنسل PENCIL ویل کېږي. پنسل کیس د پنسل قلم پوشه صندوق یعنې هغه څه چې دغه عکس کې تاسو وینئ. وایټ بورډ سپینه تخته. وایټ یعنې سپین، بورډ خو ویل کېږي تختې ته. مخکې مو دغه لغت د وایټ ور زیات کړئ یعنې سپینه تخته. که چیرې د وایټ پر ځای باندې بلیک ور واچوئ بیا توره تخته ځینې مرادېږي. او دغه رنګونه لکه سپین، تور، سور، زرغون د دې لپاره به انشاءالله موږ بله ویډیو ولرو. ګلو GLUA سریښ چې کتابونه یا هم نور اشیا سره نښلوي، سره ټینګوي. دې ته په انګلیسي کې ګلو سټیک. رولر خطکش کوم چې د یو ځای اندازه کولو لپاره یې موږ استعمالوو. پیپر کاغذ چې خط په لیکل کېږي دې ته چې ویل کېږي پیپر ویل کېږي. ټیبل د خوراک میز، یو خو هغه میزونه وو چې مخکې مو بیان کړل چې کتابچې یا کتابونه باندې ایښودل کېږي، او بل هغه میز دی چې خوراک باندې کېږي لکه په دغه عکس کې هم چې تاسو ګورئ. میپ نقشې ته ویل کېږي، یعنې د دنیا نقشې ته چې ویل کېږي میپ، یا هم د یو هېواد نقشې ته. یو خو کره او هغه د ټوله دنیا نقشې ته ویل کېږي، او بل دغسې د یو هېواد یا د یو ولایت نقشې ته چې ویل کېږي میپ ویل کېږي. MAP. سټیپلر سنجاق وهونکی، یعنې هغه شی چې پر ورقو باندې یا پر کتابچې باندې سنجاق وهي. کال فون د زنګ وهلو ټلیفون. ګورې په دې سیند کې خامخا بس یو ټلیفون وي چې زنګ په وهي یا هم یو چا سره تماس نیسي یا هم شاګردان یا نور څه چې غیر حاضر وي هغه دغه ټلیفون ته زنګ راوهي. دغه ټلیفون ته کال فون د زنګ ټلیفون ویل کېږي.